له حیرتان بندر څخه تازه خبر. د قشقري 80,000 ټونه اومو تیل پر یو کورني شرکت وپلورل شو. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د 30 میلیونو ډالرو په ارزښت د 80,000 ټونه د قشقري اومه تیل له داوطلبۍ وروسته پر یو کورني شرکت وپلورل شو. د کانونو او پټرولیم وزارت دغه اندازه اومه تیل د 18 شرکتونو ترمنځ داوطلبۍ ته وړاندې کړل. بالاخره یو کورني شرکت وتوانید چې د دغې بولۍ ګټونکی شي. د یاد وزارت سرپرست د دغې داوطلبۍ پر مهال له کورنیو او بهرنیو پانګوالو وغوښتل چې د اقتصادي ودې او کاري فرصتونو د رامنځته کېدو په موخه د کانونو په برخه کې پانګونه وکړي. د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور وایي هر څوک چې 20,000 ټونه پیري خپله بیه دې ولیکي او څوک چې 80,000 ټونه یعنی ټول پیري خپله بیه دې ولیکي. د هر چا بیه چې ښه وه او د افغانستان په ګټه وه موږ یې همغه کس ته ورکوو. ښاغلي دلاور د خپلو څرګندونو په یوه برخه کې په میاشت کې تر 100,000 ټونو د تیل د استخراج کچې له زیاتوالي خبر ورکوي او زیاتوي چې په کور دننه به د تیلو یو معیاري چاڼخونه هم جوړ کړي. د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست څرګندوي له بهرنیو سره د مذاکرې په حال کې یو چې د چاڼ یو ښه کارخونونه چې پکې ډیزل، پټرول، موبلین او ګریس هم جوړ شي په هیواد کې جوړه کړي. ورته مهال د ګټونکي شرکت مسؤلان په اړانه توګه د دغې داوطلبۍ د ترسره کېدو له بهیره خوښي څرګندوي. د داوطلبۍ ګټونکي شرکت ویان سید غفور احمد جاوید وایي زموږ بیه چې 8.8 ګټونکي شو. مهمه موضوع دا ده چې دغه تیل په ټول افغانستان کې چاڼ کیږي او اوس هم چاڼخونه شتون لري. د اقتصادي چارو شنونکي شمس الرحمن احمدزي هم وویل دا ډول تړونونه د اسلامي امارت له لوري زیات شي ځکه دا کولی شي هم اقتصاد په پښو ودروي او هم بیکاري له منځه یوسي. د کانونو او پټرولیم وزارت د شمیر له مخې د روان هجري لمریز کال له پیله تر اوسه له کورنیو شرکتونو سره د 40 میلیون ډالرو په ارزښت د 8 کوچنیو او لویو کانونو تړونونه لاسلیک شوي دي. دوستان دا د نن ورځې چمتو کلی خبر تر بیا په لاس سپارم. ښې چارې